نن په دغه ویډیو کې هغه 11 هیوادونه تاسو ته درښیم کوم چې افغانانو ته ډیر په اسانو شرایطو لاندې کاري ویزې وړاندې کوي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې ډیر افغانان وروڼه تاسو ګورئ چې په مختلفو هیوادونو کې اوسیږي، چې هر یو افغان زه په دې باندې یقیني یم چې په کوم څوک چې فرض مثال کلونه کیږي چې مسافرت کوي، هغه که په هر یو هیواد کې وي، نه یوازې دا چې کوم څوک چې په دوبۍ کې مسافر دي، فرض مثال په عربي هیوادونو کې، حتی په اروپا او په امریکا او په کاناډا کې چې هم په کوم څوک دي، نو په دا مهال زه چې دغه کوم ویب سایټ چې ما دلته خلاص کړی ده، دا د نوي ریسرچونو هغه مکمل سمري ده، دلته هغه مکمل خلاصه کوم چې هغه ریسرچ پې شوی ده چې افغانان په کومو کارونو کې فرض مثال ډیر زیات مهارتونه لري، او همدارنګه د کومو هیوادونو چانسونه ډیر دي چې کاري ویزې ترلاسه کړي. او دغه کاري ویزې دغه چې کوم 11 هیوادونه چې تاسو سره زه اوس منشن کوم په دغه ویډیو کې، او د دوی پروسه څه شی ده او په کوم ډول تاسو کولی شئ چې دغه کاري ویزې ترلاسه کړئ، او که چیرته دغه کاري ویزې تاسو ترلاسه کړئ، او تاسو به څومره پیسې د میاشتې تاسو پیدا کولی شئ. کومې پیسې چې تاسو اوس مهال په عربي هیوادونو کې پیدا کوئ، زه پوهیږم چې هغه چندان پیسې نه دي. کوم مهارتونه چې تاسو لرئ، داسې فکر وکړئ چې تاسو نه یو په شل چنده تاسو نه بې ځایه غلطه ګټه تاسو څخه اخلي. فرض مثال چې کوم مهارتونه چې تاسو لرئ، هر یو په هر بخش کې چې کوم څوک 10 کاله 9 کاله یا 8 کاله 15 کاله چې تاسو چې کوم هغه ریل سیلري ده، هغه تاسو ته نه میلاویږي، تاسو ته نه درکول کیږي. نو ویډیو تر پای پورې وګورئ چې مکمل دغه 11 هیوادونو مکمل د دې پروسه هر څه زه تاسو سره شریک کوم، تر څو وکولی شئ د دغه ویډیو د لیدو څخه وروسته تاسو یو له دغه هیوادونو څخه خپل ځان ته هیواد انتخاب کړئ او یو پوزیشن انتخاب کړئ، او مکمل په هماغه طریقه باندې تاسو اپلای وکړئ او کاري ویزه تاسو ترلاسه کړئ. نو هر څه څخه لومړی دلته چې کوم 11 هیوادونه دي چې افغانانو ته کاري ویزې ورکوي، ګورئ لومړی په اول درجه کې استرالیا ان نیوزیلند. استرالیا، تاسو فکر کوئ چې ولا استرالیا به څنګه افغانانو ته دغه کاري ویزې ورکوي. ګوره استرالیا افغانانو ته د کاري ویزو په ورکړه کې مختلفې برنامې دوی لري. همدا اوس تاسو که زما یوټیوب چینل ته ورشئ، هلته سکلډ امیګریشن پروسس په نوم استرالیا یو برنامه اعلان کړې ده، چې نو دغه چې دا یوازې هغه کسانو دپاره ده کوم څوک چې په یو بخش کې خاص مهارت لري، نو دوی ته د استرالیا ته د مهاجرت کولو لپاره یو خاص یو برنامه دوی اعلان کړې ده. نو تاسو کولی شئ چې هلته که هر بخش کې تاسو مهارت لرئ، نو هغه برنامه کې تاسو اپلای وکړئ او د استرالیا کاري ویزه په هغه طریقه باندې تاسو ترلاسه کړئ. او همدارنګه نیوزیلند مختلفې برنامې لري د استرالیا د کاري ویزو په بخش کې، چې افغانان کولی شي چې په هغه بخشونو کې هر یو بخش ته چې تاسو غواړئ تاسو هلته اپلای وکړئ. نو دا چې اپلای څنګه کیږي، دا آخري بخش آخري د ویډیو په اخره کې تاسو زه بیا راځم. په دوهم بخش کې چې کوم یو دا نیدرلینډز ده، نیدرلند یا هالند چې موږ وایو کنه، نو هالند هم مختلفې برنامې لري د کاري ویزو د ورکړې په بخش کې. خو خبره دا ده چې موږ تاسې سرچ نه کوو، هره خبره موږ یو عادي خبره ګڼو. که چېرته فرض مثال اوس زه لګیا یم تاسو ته وایم چې نیدرلند تاسو ته کاري ویزې ورکوي، نو تاسو په ذهن کې به دا ګرځي چې مړه غلی کېنه نیدرلند به چېرته افغانانو ته کاري ویزې ورکوي. خو دا غلطه خبره ده. هغوی ورک فورس ته ضرورت لري، هغه که استرالیا ده، هغه که نیوزیلند ده، هغه که امریکا ده، هغه که کاناډا ده، نو مختلف برنامې دوی لري. ورک فورس ته دوی ضرورت لري تر څو دوی هغه سکل لیبر کسان دوی دلته غواړي، سکل کسان چې هغوی یو بخش که خاص مهارت ولري. داسې نه ده چې هر څوک خو دوی نه راولي، صحیح خبره ده. نو دریم چې ده هغه کمبودیا ده. نو کمبودیا په اړه به تاسې معلومات نه لرئ، نو ګورئ دلته لیکلي why Cambodia is not only the easiest country to get a work visa. ګورئ کمبودیا چې ده یوازې دا نه چې وایي دا ډیره اسانه ده چې د کمبودیا ورک ویزه تاسې په اسانه طریقه تاسې ترلاسه کړئ. مطلب دا چې تاسې د کمبودیا ورک ویزه تاسې ډیر په اسانه طریقه تاسې کولی شئ چې ترلاسه یې کړئ. ګورئ it's also one of the best countries to get a work visa. The popular business visa is easily renewable and you will be surrounded by the expats living and working in a paradise surrounded by fascinating history and culture. Wow.
نو دا چې دی هلته تاسې کولی شئ دا ډېر زیات دغه هم لري که چېرته تاسې په ورک ویزا باندې هلته تاسې لاړ شئ فرض مثال دا په وخت سره تاسې کولی شئ دا رینیو کړي که چېرته تر څو فرض مثال هلته تاسې لاړ شئ هلته تاسې پی آر ته تاسې اپلای کوئ یا هلته غواړئ چې تاسې پرمننټ ریزیډنټ تاسې واخلئ نو داسې نه ده چې دفعتاً به ستا ویزا خلاصېږي هلته کولی شئ ته رینیو کړې او همدارنګه دا ډېر ښایسته مملکت هم ده تاسې کولی شئ چې د هغوی دغه کلچر ته په کتو سره هغوی دغه تاریخي ځایونو ته په کتو سره نو تاسې به هم هلته ډېر په مختلفو هر بخشونو کې د کاري فرصتونو تاسو ته برابر دي هم تاسې کولی شئ هلته کار وکړئ هم تاسې کولی شئ هغوی د تاریخي ځایونو څخه تاسې لذت واخلئ بل چې دا جرمني ده جرمني هم فرض مثال ډېر مختلفې برنامې دا چې کوم برنامې دي هغه برنامو ته هم یو په یو زه راځم چې مختلف بخشونو کې افغانانو ته کاري ویزې ورکوي نو دغه ویب سایټ دا ویب سایټ همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې هم تاسو سره زه شریکوم نو بل آیرلینډ ده آیرلینډ هم افغانانو ته په مختلفو بخشونو کې دغه ورکوي کاري ویزې ورکوي ګورئ There are no age restrictions for those applying for a visa to work in Ireland. حتی چې په آیرلینډ داسې دغه کومه برنامه چې دوی اعلان کړی حتی چې ایج ریسټرکشن هم نشته دی فرض مثال د عمر له لحاظه دا مهمه نه ده چې کوم چا عمر څومره ده 50 کاله ده 40 کاله ده 20 کاله ده څومره ده یعنی هر څوک کولی شي چې دغه برنامې ته د آیرلینډ د ورک ویزې دغه برنامې ته اپلای وکړي سو And the working holiday visa is quite easy to get. However, you will need to be a student or recent graduate to be eligible. حتی چې کال ته فرض مثال څوک په student visa باندې هم تللی اوسي که هغه هم کولی شي چې اپلای وکړي. So popular type of work. You will most likely have the best chance of finding work in cities of Dublin, Limerick. یعنی هغه ښارونه یې ښودلي دي چې په دغه ښارونو کې تاسې ډېر په اسانه طریقه کولی شئ چې اپلای کړو چې یو وارې هلته لاړې په هر بخشونو کې هلته وظیفه په هر یو دغه کې شته دی مشکل نشته بل چاینا ده که څوک چاینا ته تلل غواړي د چاینا چې دی دغه څو ورځې مخکې ما یو برنامه تاسو سره شریکه کړه چې هلته یو ایونټ او یو ایګزیبیشن نو هغه ویزا ډېر په اسانه طریقه باندې ډېر خلکو ترلاسه کړه لاړه هم تاسې کولی شئ د کار دپاره هم تاسې لاړ شئ بل سنګاپور ده چې تاسې ګورئ د خصوصا د پاکستان او د انډیا خلک اکثر ډېر دغه سنګاپور ته چکر دپاره ځي خلک د کار دپاره ډېر زیات ځي چې مختلفو برنامې لري نو تاسې کولی شئ د سنګاپور بعضې برنامې اعلان کړي دي چې د سنګاپور ورک ویزې تاسې ترلاسه کړو سنګاپور is one of the world's largest financial centers and offers work visa for up to 6 months د تر 6 میاشتو پورې دوی دغه ورکوي ورک ویزې دوی ورکوي او دا د دنیا د بهترینو هغه بزنس سنټرونو څخه هم ګڼل کېږي سنګاپور نو تاسې کولی شئ چې د سنګاپور ورک ویزا تاسې ترلاسه کړئ نو The country's working holiday visa is offered to student نو دغې ته نه ځو بل اکوادور ده اکوادور تاسې ګورئ چې دا د یو په ساوث امریکن کنټریز کې یو کنټري ده نو تاسې کولی شئ د اکوادور هیواد تاسې ورک ویزا ترلاسه کړئ ساوث کوریا د ساوث کوریا تاسې کولی شئ ساوث کوریا ورک ویزې تاسې ترلاسه کړئ دا ټول هغه برنامې دي چې ریسنټلی اعلان شوي دي او همدارنګه سیزیچ ریپبلیک نه پوهېږم دا کوم مملکت ده او دا هم د بل کاناډا ده نو کاناډا خو تاسې ګورئ چې ډېرې زیاتې برنامې لري دغه د ورک ویزو په بخش کې چې تاسې کولی شئ د کاناډا اوفیشل ویب سایټ ته تاسې لاړ شئ چې دوی په اوفیشل ویب سایټ کې دوی هلته خپله یو بخش لري جاب بینک په نوم جاب بینک ته تاسې لاړ شئ هلته LMI په نوم چې دغه کوم مختلف برنامې دي چې هلته تاسې کولی شئ چې اپلای وکړئ او دغه ویزې تاسې ترلاسه کړئ ready to start your life overseas نو تاسې کولی شئ چې په دغه بخشونو کې چې دغه کوم هیوادونه ما اعلان کړی چې دوی تازه ورک ویزو په بخش کې افغانانو ته مختلف برنامې اعلان کړي دي او تاسې کولی شئ چې دغه برنامو لاندې تاسې دغه وکړئ ویزې ترلاسه کوئ او ویزه واخلئ او لاړ شئ